علماء د دین بیانونکي د دوی قدر پکار دی، د دوی احترام پکار دی، د دوی دغه علم د لاسه کوم چې الله د دوی په سینو کې اچولی. دا قسمه مسایل چې کله موږ ته راشي نو موږ علماو ته رجوع وکړو، نو د قرآن او حدیث په رڼا کې هغوی موږ له جواب راکړي، او دا لوی احسان دی د علماو په موږ باندې. او ما تاسو ته دا خبره ذکر کړې وه چې ډېر مور پلار داسې دي، ډېر مور پلار، یعنې بل رشته نه یادو، مور پلار یادو، چې ته چې پیدا یې او ستا په رګونو کې وینه چلېږي. ډېر مور پلار داسې دي چې د هغوی سره دا غم نشته چې زما دا زوی په آخرت کې جنت ته ځي او که جهنم ته به سي. ها دا غم ورسره دی چې دی ډوډۍ وخوري او دی ښه کپړه واچوي او د ده جیداد دي چې کله زه مړ شم. دا وختي طور دنیوي خبرې دي. اوس ته ماته دا ووایه چې یو عالم چې نه ستا د نسب دی، نه قوم ستاسو یو قوم دی، نه دی د ملک دی کیدی شي، نه دی د علاقې دی، او نه د دین علاوه چې عالم دی دین علاوه نه ته پېژنې او نه هغه تا پېژني، او دی بیا هم تا ته رېږي دې دپاره چې الله تا د جهنم نه بچ کړي او جنت ته دې بوځي او ستا آخرت ښایسته شي. نو بیا ما ته دا ووایه چې احسان د چا زیات شو په تا باندې. او زه بار بار دا خبره چې کوم په دې کوم چې د علماو دا قدر په هر درس کې اکثر زه دې طرف ته اشاره کوم، ځکه چې دا دې زمانه ده کوم کې چې موږ یو دې کې د علماو قدر هغه کم شوی دی د دې میډیا د لاسه او د بعضو هغه مولیانو د لاسه چې نوم پرې د مولیانو پروت دی او کردار یې د قرآن او حدیث موافق نه دی، کردار د هغوی غلط دی. نو د هغې د لاسه د علماو قدر هغه کم شوی دی. د ډم به قدر کېږي، د بل ګناهګار فاحش او فسق او فجور د هغه به قدر وي، عالم نه جي، عالم قدر نشته. نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي.